جنسي پارېدل زموږ په خپل وجود کې الله جل جلاله راته جوړ کړي دي. هغه الریډي د ټولو په وجود کې شته، فقط د خارجي نګاه څخه لږ څه اشاره غواړي تر څو راوپاړېږي. او د یو چا تعریف کول، خپل د ژوند د ملګري تعریف کول هغه وخت ګټور تمامیږي چې هغه مثبت غیر منفي نه وي، نو هغه وخت پر رابطې باندې ښه تاثیر کوي. او درېیمه خبره، تعریف کول یا د یو چا ستایل دا داسې ته لکه یو چا ته چې مهماني کوي، نو بیرته په مقابل کې بیرته مهماني ترلاسه کوي. نو راځئ مشترک ژوند ته هم کار وکړو. مشترک ژوند ته موږ هیڅ توجه نه کوو، امیرانه ژوند کوو لکه موږ چې رئیس و مزدور داسې ژوند سره کوو، لکه کارګرو رئیس. داسې باید ژوند ونه کړو، باید په مینه یې وکړو. زموږ جامعه کې هم باید تغیرات راسي. دا چې زه د یو ښځې په صفت راغلی یم او تاسو ته داسې خبرې کوم چې شاید الکوان یې ونسي کولی وکړي، نو دا هم یو چینج ده. نو تاسو هم په دا چینج کې زما سره همکاري وکړئ او په کور کې عملي کړئ.